د لغمان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست له لوري 119 راستنه شویو کډوالو کورنیو ته د جوړو شویو کورونو کلي د لغمان والي له لوري ورکړل شوې. د لغمان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس انجینر شاکر الله شاکر د معلوماتو له مخې چې د اکټډ مؤسسې له لوري 119 راستنه شویو هغو کورنیو ته چې په څو پړاوونو کې ورته د کور جوړونې په موخه نغدي مرستې ترسره شوې وې، نن ورته د جوړو شویو کورونو کلیګانې ورکړل شوې. د اکټډ موسسې په تخنیکي همکارۍ او د سی آی ډي په مالي همکاریو باندې د کډوالو چارو ریاست او د مقام د ولایت په هلو ځلو باندې موږ نن وکولی شو چې 119 کورنیو ته هغه د شلټر برنامې لاندې چې دې کې 2 اتاقونه، دهلیز او یو صحیح محورت دی، دا موږ دوی ته تقریبا 6 میاشتې مخکې دا پروژه شروع کړې وه. دوی ته هم تجهیزات او نغده قسطونه ورکړي وو. نن دا تکمیل شو، د جناب والي صاحب په لاسونو باندې دوی ته د کورونو کلیګانې تسلیم شو. نوموړي وویل چې له یادو کورنیو سره له دې وړاندې نورې مرستې هم ترسره شوي او هرې کورنۍ ته 2 خونې، یو دهلیز او مبرز جوړ شوی دی. په ورته مهال د لغمان والي رحمت الله ارمل د اکټډ مؤسسې له مسؤلینو مننه وکړه چې په دې ولایت کې د راستنه شویو او بې ځایه شویو کورنیو لپاره مرستې ترسره کوي. نوموړي د یادو او نورو مرستو په شفافیت او حقدارو وګړو ته په رسیدو ټینګار وکړ. یادو کورنیو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او د اکټډ مؤسسې له همکاریو مننه وکړه چې دوی ته یې د استوګنې سهولت برابر کړ. زما نوم خان آقا دی او زه خو دغه د رئیس صاحب جناب رئیس صاحب محترم دارنګې د اکټډ مؤسسې همکارکنان دي، د دوی نه مننه کوم چې موږ ته موږ سره دا همکاري وکړه، موږ ته چې نمره هم راکړه د رئیس صاحب دي، او مطلب دا ده چې موږ ته دغه آبادي دا 2 کوټې راله جوړې کړې. نو موږ دوی نه مننه کوله، د وزیر ورکړي هم په دنیا کې هم په آخرت کې، او آینده هم دوی نه موږ مطالبه کوو چې موږ همداسې دا همکاري دا موږ سره جاري وساتو. دوی همداراز په راتلونکي کې هم له نړیوالو او نورو بنسټونو څخه د ورته مرستو غوښتنه وکړه. خالد سهار، هیرو ټي وي، لغمان.